د نړۍ په تاریخ کې له بیلابیلو بانکونو څخه په بیلابیلو طریقو غلاوې شوي دي، خو په 1988 کال کې د جاپان له یو بانک څخه د غلا دا کیسه ډیره جالبه او له نورو څخه ځانګړې ده. د جاپان د پلازمینې توکیو د نیهون ټرست په نوم د یو بانک منیجر ته د هغه د کور لیټر بوکس ته د نامعلومو کسانو لخوا یو خط راغلی و. په هغه خط کې لیکل شوي و چې که چیرته هغه 300 میلیونه ین یا جاپاني روپۍ یو ټاکل شوي ځای ته را نه وړي نو د هغه کور به په بمونو والوځول شي. د بانک منیجر د دې اخطار ورکوونکي خط په لوستلو سخت ډار شوی و. هغه پرته له ځنډه پولیسو ته خبر ورکړ. وروسته معلومه شوه چې د هغه دفتر ته هم همدا ډول یو لیک رالیږل شوی دی. له دې وروسته څو ځله بیا هم د منیجر کور او دفتر ته همدا ډول لیکونه د نامعلومو کسانو لخوا رالیږل کېدل. پولیسو د منیجر کور او دفتر له څارنې لاندې ونیوه چې که چیرته د لیک لیکونکی هلته راشي دوی به یې لاس په لاس ونیسي. منیجر د بانک ټولو کارکوونکو او لوړپوړو چارواکو ته هم د همدې لیکونو په اړه ویلي وو. له دې اخطار ورکوونکو لیکونو څخه څو ورځې وروسته د 1988 کال د ډسمبر په 10مه نیټه همدې بانک 300 میلیونه ین یا جاپاني روپۍ د توشیبا په نوم یوې کمپنۍ ته ټرانسفر کولې یا هم لیږلې. توشیبا ډیره لویه کمپنۍ وه او د کال وروستۍ ورځې هم را رسېدلې وې، ځکه خو دې کمپنۍ خپلو ټولو کارکوونکو ته د کال په اوږدو کې د ښه کار کولو په خاطر بونس یا انعام د نغدو پیسو په شکل کې ورکاوه. د بانک منیجر د دې پیسو د لیږلو لپاره 4 کسان وګمارل او هغوی دا پیسې په 3 بکسونو کې ځای په ځای کړلې او د توشیبا کمپنۍ په لوري روان شول. په لاره کې په موټر سایکل سپور یو پولیس د هغوی موټر ودراوه او هغوی ته یې وویل چې ستاسې د بانک د منیجر په کور کې بم چاودلی دی او ډیری کسان پکې وژل شوي دي. د پیسو لیږدونکو کسانو فکر وکړ چې شاید هغه نامعلوم کس چې څو واره یې د دوی بانک او د منیجر کور ته اخطار ورکوونکي لیکونه لیږلي وو هغه خپل اخطار په واقعیت بدل کړی دی. پولیس هغوی ته وویل چې ښایي هغو کسانو ستاسو په بانک او موټر کې هم بمونه ځای په ځای کړي وي. پولیس دوی ته وویل چې تاسې د موټر داخل ولټوئ، زه د موټر لاندنۍ برخه ګورم ترڅو بم پیدا کړم. پولیس د موټر لاندې په لټولو بوخت و چې ناڅاپه د موټر له لاندې څخه د اور شغلې او لوګي راپورته شول. د پیسو لیږدونکو د بانک کسانو فکر وکړ چې شاید د موټر لاندې بم دی او اوس به چاودنه وکړي. هغوی له پیسو ډک بکسونه په موټر کې پرېښودل او په خپله له موټر څخه د ځان ژغورنې په خاطر وتښتېدل. لږ وخت وروسته چې هغوی د دیوال له شا څخه سړک ته وکتل نه هلته موټر موجود و او نه هم پولیس افسر، یوازې د پولیس موټر سایکل ولاړ و. لومړی خو دوی ګنګس شوي وو، په څه نه پوهېدل، خو وروسته یې فکر وکړ چې شاید هغه کس پولیس افسر نه و بلکې غل و او د پولیسو جامې یې په تن کړې وې. هغه چالاکه غل ځان پولیس معرفي کړی و. د پیسو لیږدونکي کسان یې په بم باندې وډار کړل. هغوی د بم له ډاره د پیسو بکسونه په موټر کې پرېښودل او د ځان ژغورلو په خاطر وتښتېدل. د هغوی له تښتېدو وروسته غله په ډېره ارامۍ سره له پیسو ډک موټر په مخه کړ. کله چې رښتوني پولیس له دې پیښې خبر شول هغوی د پیښې ځای ته ورغلل. هلته هغوی ته ځینې ثبوتونه په لاس ورغلل. نه یوازې هغه کس رښتونی پولیس نه و بلکې د هغه موټر سایکل هم د پولیسو موټر سایکل نه و بلکې د پولیسو د موټر سایکل په څیر جوړ کړای شوی و. د پیسو لیږدونکو کسانو پولیسو ته د هغه چالاک غله په اړه ټول هغه معلومات ورکړل کوم چې دوی لیدلی وو، خو بیا هم پولیسو د هغه غله پیژندنه و نشوای کولای. په دومره اسانۍ دومره لوی غلا پولیس هم حق حیران کړي وو. په ټول توکیو ښار کې له 10,000 ډیر پولیس وګمارل شول او له ښاره په وتونکو ټولو لارو چک پوینټونه واچول شول. په کوم موټر کې چې غلا شوې وه هغه تور رنګ درلوده. پولیسو هر تور رنګ لرونکی موټر په دقت تلاشي کاوه. بالاخره هغوی موټر د یوې هدیرې ترڅنګ پیدا کړ او هلته د موټر د ټیرونو پلونه هم وموندل شول. غلو د هدیرې ترڅنګ موټر بدل کړی وو، پیسې یې په بل موټر کې ایښې او هغه موټر یې هلته پرې ایښی وو. دوی په بل موټر کې له هغه ځایه تښتېدلي وو. اوس پولیسو ته د غلو پیدا کول نور هم ستونزمن شول ځکه دوی نه پوهېدل چې غله په کوم ډول موټر کې له هغه ځایه تښتېدلي دي. په بل ورځ په ټولو ورځپاڼو کې د همدې جالبې غلا خبرونه خپاره شول. ټول خلک په دې حیران وو چې دومره ډېرې پیسې په دومره اسانۍ څنګه څوک غلا کولی شي. خو بیا هم پولیسو د هغه ګوتو په شمیر ثبوتونو سره څېړنې ته دوام ورکړ. دوی سره د ثبوت په توګه یوازې هغه موټر سایکل پاتې و له کوم څخه چې ډېر څه په لاس ورنغلل. پولیسو د پیسو لیږدونکو کسانو د معلوماتو په اساس د هغه غله انځور جوړ کړ او له 10 لکه څخه ډېرې کاپیانې یې په ټول جاپان کې وویشلې. خو بیا هم پولیسو ته څه په لاس ورنغلل. دې قضیې څېړنې تر څو کلونو پورې روانې وې او ویل کېږي چې دا د جاپان تر ټولو لویه د پولیسو څېړنه وه. د دې څېړنې لپاره له 1,80,000 څخه ډېر پولیسان ګمارل شوي وو او په دې څېړنه باندې له 900 میلیونه جاپاني روپیو څخه هم ډېر لګښت راغلی وو چې له غلا شویو پیسو څو واره ډېرې وې.
اوس پوښتنه دا و چې ولې د جاپان دولت د دې پیښې په څېړنه دومره ډېرې پیسې مصرف کړلې. د دولت مطلب یوازې دا نه و چې ورکې شوې پیسې دې بیرته پیدا کړي، بلکې هغوی غوښتل چې غله ونیسي، هغوی ته سزا ورکړي، تر څو په راتلونکي کې څوک د دا ډول کار کولو جرأت ونه کړي. د دې پیښې د څېړنو په دوران کې ډېری خلک تر نظارت لاندې وو، خو له دوی څخه د 3 کسانو کیسې جالبې دي. لومړی شک په خپله د بینک په منیجر کې د، البته پولیسو په هغه سیده تور نه و لګولی، خو خلکو هغه د دې ټولې پیښې پلان جوړونکی ګاڼه، ځکه د هغو 300 میلیونو روپیو په اړه یوازې د بینک منیجر، د پیسو لیږدونکي کسان او د توشیبا کمپنۍ ځینې لوړپوړي چارواکي خبر وو. بلخوا د پیسو لیږدونکي کسانو سره ساتونکي هم نه و لیږل شوي. یوه پوښتنه دا هم وه چې هغه غل د دې پیسو له لیږد څخه چا خبر کړ. بله دا چې پولیسو څو ورځې د بینک د منیجر کور او دفتر له څار لاندې نیولی و، خو هغوی هیڅ لیک راوړونکی ونه لیده. اخر دا لیکونه د منیجر تر کور او دفتره پورې څنګه ورسېدل؟ دا هغه پوښتنې وې چې د خلکو په ذهنونو کې د منیجر په اړه راولاړې شوې وې. دوهم شکمن کس یو ټکسي چلوونکی و چې تکینا شوجي نومېده. هغه به ډیری وخت د بینک خواته ولاړ و او هلته تلونکي او راتلونکي خلک به یې لیدل. بلخوا د پولیسو له لوري د غله جوړ کړل شوي انځور هم له ټکسي چلوونکي سره ډیر ورته والی لاره، خو بیا هم پولیسو د هغه خلاف کوم ثبوت نه درلوده. رسنیو د ټکسي چلوونکي عکسونه په ورځپاڼو کې خپاره کړل، خلکو هم په هغه ډیر شک کاوه، ځکه نو پولیسو بالاخره هغه ونیوه او څېړنې یې ترې پیل کړلې. معلومه شوه چې د غلا په وخت کې هغه په دې ښار کې موجود هم نه و. پولیسو هغه بیرته خوشی کړ، خو رسنیو او خلکو د هغه بدنامي کړې وه. هغه له دندې هم وویستل شو او هر ځای به خلکو د غله په نامه یاداوه. بالاخره هغه بېګناه ټکسي چلوونکي دا روحي فشار برداشت نشو کړای او ځان وژنه یې وکړله. دریم شکمن کس د ساتو یوشیرو په نوم یو 19 کلن ځوان و. هغه د بدماشانو د یوې کوچنۍ ډلې غړی و، خو پلار یې په پولیسو کې و. دا ځوان یو ځل د موټر د غلا په تور هم نیول شوی و. بلخوا د پیسو د غلا په وخت کې چې غله د هدیرې خواته کوم موټر بدل کړی و، هغه هم غلا شوی موټر و. دې ځوان د موټر سایکل چلولو ښه تجربه هم لرله او د ده څیرې هم د غله له جوړ شوي انځور سره ورته والی لاره. دا چې د ده پلار هم په پولیسو کې و، ویل کېدل چې شاید د پولیسو دریشي او د پولیسو په څیر موټر سایکل جوړولو کې یې پلار مرسته ورسره کړې وي. دې ټولو نښو ښودله چې ښایي هغه د پیسو غل وي، خو له نیول کېدو وړاندې هغه د زهرجنو درملو په خوړلو په خپل کور کې ځان وژنه کړې وه. پولیسو ویل چې شاید هغه د نیول کېدو له ډاره ځان وژنه کړې وي، خو د هغه له ځان وژنې سره دا خبره هم پرته له ثابتېدو پاتې شوله. د ځینو څېړونکو په وینا چې شاید په دې غلا کې د بدماشانو هغه ډله هم له دې ځوان سره شامله وه د کومې چې دی غړی و، او ښایي همدې بدماشانو د افشا کېدو له ډاره هغه وژلی وي. د دې خبرې یو ثبوت دا هم و چې د هغه د ډلې له بدماشانو سره یو څه نغدي روپۍ هم نیول شوې وې، خو د هغوی د نیول کېدو وروسته هم نه په هغوی دا غلا ثابته شوله او نه هم د دې ځوان وژل کېدل. 7 کاله د دې قضیې څېړنې روانې وې، خو بالاخره پولیسو د ثبوتونو د نشتون له کبله دا قضیه وتړله. له دې غلا څخه 20 کاله وروسته په 1988 کال کې د جاپان سترې محکمې اعلان وکړ چې د دې پیسو غلا کوونکی د مجرمانو له لیست څخه ویستل شوی دی. هغه که ځان وښیي د دې جالبې غلا او 20 کاله د پولیسو له منګولو د پټېدو کیسه وکړي، هغه به ونه نیول شي او نه به هم د پیسو غوښتنه ترې وشي او کولی شي چې آزاد وګرځي. خو بیا هم غل ځان ونه ښوده او تر ننه پورې همداسې ورک دی او دا قضیه همداسې نه حل کېدونکې تړل شوې ده.